سوچ کولم چې لومبې سټنټ ما ته لګولې حفیظ الله صاحب مې دلته د کمیس صدا ته وایي ما خو پرېږده که نه ما پرېږدم نه جي ته لاړ نه شي السلام علیکم ډاکټر شهریار خان تاسو ته مخاطب یم او تاسو ګورئ چې ډېر مشهور شخصیت ما سره نن ناست دی زموږ مشر دی کیتلیب ته د جنا هسپتال راغلی دی او دوی 2008 کې د زړه هارټ اټیک شوی و او دلته هارټ اټیک راته وشو نو بیا چې لیډینګ هسپتال ته راغلم نو لکه تکړه وم خو مثلا په خپله لاړم نو ما ته نه ته په خپله نه دی بیا زه په ملې چیر باندې کېنولم او هغې بیا روان کړم که خو ما یاره زه خو ته ټیک یم خو دا غیر چې بند وي داسې لکه د زړه چا لاس کې نیولې او چا لاس کې نیولې و که داسې لکه یو سړی نیول وي چې لاس کې وي سره زور ولا ورکړي داسې وي نو بس بیا راغلم او هلته حفیظ الرحمن صاحب حفیظ صاحب چې کوم نو ډېر قابل انسان ډېر لایق انسان ډېر باندې دی پوی بنده ما خو لا دا سوچ کړم نه زما خیال دی چې لومبې سټنټ ما ته لګولې خو د هغې نه مخکې مو لګولې کړي دي که نه بلکل نو دا تر اوسه پورې چې تقریبا 2008 جوړې او 2008 د څومره شو 11 کاله تقریبا لکه 11 کاله وشو چې ما سټنټ لګولی دی او یو سټنټ دی جي ګولۍ زه نه خورم یو ګولۍ د وینې د نری کېدو هغه یو اوګریل دی اوګریل جي بلکل اوګریل یو ګولۍ دا پکې چېرته کله پکې د دوه ورځې بس هم واچي خو تر اوسه پورې زه لکه پکار خو دا وه چې لکه چیک اپ خو پکار دی که نه چې ته لاړ شې او ما تر اوسه نه دی کړی نو بس څه پرابلم نه دی راغلی ډېر خلک دي دا ستاسو خبره دغه کوم یو تاسو مو بیا سوال کوئ خو زه به ووایم ډېر خلک لکه د دې شي نه ډېر زیات یېرېږي بلکل همدغه او چې که نه خو یره بلکل نه ده پکار نن سبا ټکنالوژي دومره په بره لاړه چې ته سوچ هم نه شي کولی زړه راولي چې زړې لاس کې نیولې که نه او هغې چې لګوي که نه دا د پاسه بیا لږه کلیجي څه ورته وایي چربي والله چې چاړه ما ولیدل دغه کې که نه دغه سره لګیا که نه چربي ترې کټ کړه دغه بیا دغه فټ راپېټ یې کړو نو دومره اسانه شوې ده اوس چې دې باندې ملې لکه چې یو سړي ته هارټ اټیک وشو هغه دا ګبراوېږي نه چې او به زه مړ شو نو مرګ خو یوازې په دې هارټ اټیک خو نه دی نور شی هم نشته نور هم شته مرګ خو پته نه لګي چې څوک د ګردو نه مري څوک ملې کلیجي خرابه چا زړې دی چا تبه ده چا ماغزو کې فرق دی چا څه چل دی که نه خو دا دی چې سټنټ لګول چې کوم دي که نه بلې چې په ځان د یو سړی پوه شي که نه ډایرکټ د ډاکټر ته ځان رسوي دا ډېره ضروري خبره ده بس زړونو ډاکټر وي یو ای سی جي یې کم از کم او ایکو وغیره بلکل لکه چې پوه شي په اړه باندې معمولي هم پوه شي که نه د چیک اپ ته بلکې ډاکټر ته به ځان رسوي چې یار دلته ما ته دا تکلیف وشو نو پوهېږي خو ډاکټر علم خو ډاکټر ته ځکه دی چې هغې مله سبق ته همدغه شي سبق یې ویلي او هغې ته دا پته لګي چې دې کې دا چلې دا چلې دا به تا ته رایې درکړي به تا ته مله څه تشخیص بشخیص به دې وکړي په ټیک ټاک به دې وګوري بیا به دا کار وکړو نو که تا ته یې دا ویلي چې سټنټ لګي انجیوګرافي ورته وي که نه انجیوګرافي دا اوس چې روانه ده بس دا اوازونه راځي لکه دغه هغې کې دا پته ولګي چې کوم ځای بند دی که نه بیخي لکه سټنټ نه لګي نو دې نه دې هم نه یېرېږي ما خو تا ته بیا بایپاس ورته ووایي بایپاس ته دې پوره دې مرګ چې کوم دی هغه ټول لګي بلکل لکه مرو به ټول به مرو او یوازې دا نه چې بس ما هارټ اټیک ماته وشو زه مړ شو نور شیانو باندې خلک بس ما دا وایم چې ښه خبره دا ده چې سر ته 11 کاله وشو اوس پکې حالانکې ډېر ښه سټنټونه کمپنیانو والا کوالټي والا راغلي او ما چې کومې خبرې کول غوښتل بس خو ماشاءالله تاسو ټولې په خپله وکړلې هغه دا ډېره ښه خبره ده چې ستاسو د خولې نه دا خلک واوري دلته د تشخیص په دغه کې اول خلک خپله دی وایي د معدې درد د ګیس دی او دا چې کوم دی باندې هضمي نه جی اول ګیس نه ټول که تا ته دوی که نه څوک دا ګیس دی مړه بلکل خزانو ګیس او ډاکټر ته به ځان رسې او ډاکټر ته به وې چې ما ته دا تکلیف دی نو چې ته ډاکټر خبر نه کوي ډاکټر ستا نه نه خبر نو ته خو ځان سره ظلم کوې ځان خرابې او بل یاره ټک نشته زه هغه وخت کې هغه وخت خو یاره ځکه وایي چې اوس خو ډېر ستاسو خبره چې ایله سټارټ شوي وو دا دلته نو زموږ په صوبه کې
بس دغه حفیظ الله صاحب به کول دا راغی. حفیظ الله صاحب نو زما دماغ ته لا سوچ کولم لومبې سټنټ ما ته نه وایي حفیظ الله صاحب مې دلته د دې کمیس صدا ته وایي ما خو پریده کنه ما پریده مې چې ته لاړ نشې نه دلته متا سره ولاړې الله دې ولا ډېره مننه سر، ډېره مننه تاسو الله دې ولا عمر امين. صحت او روغ څټل الله الله دې ستاسو ټولو لازمونو کې ملای برکت واچي او داسې برکت پکې واچي چې تاسو مریض ته بخلاص یو چې والله ډېره مننه. زنده باد الله خوش